اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف مکی ده او پدې کې یوصل یولس آیتونه او دولس رکوګانی دي. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را. الله او د الله رسول د په معنا باندې خپويږي. تلک آیات الكتاب المبین، دا آیتونه دي د کتاب روخانه. انا انزلناه، بشک مونږه نازل کړو دا قرانا عربيا، قران په عربي کې، لعلکم تعقلون، د پاره د دې چې تاسو پوه شئ. نحنو نقص، مونږه بیانو علیکا تا ته احسن القصص، ډیر حقیقه، بما په دی وجه اوحینا الیکا چې مونږه وحی کړی دا ستا طرف ته، هذا القرآن، د دې قرآن، وان كنت من قبله، اگر چې ویته مخکې د دینا، لمن الغافلین، د بے خبرونه. اذ قال یوسف، هر کله چې ویل یوسف علی السلام لابیه خپل پلار ته، یا ابت، ای زما بابا جانا، انی رأیت، بشکا مالی دلی دی، 11 کوكبا، یولس توری، والشمس والقمر، او نور او سپوږمۍ، رأیتهم، ما اولیدل دوی، لی ساجدین، چې ماته سجده کوي. قال د اویل یا بنیا، ای زما بچیا، لا تقصص رؤیاکا، ته مبیانوا خوب خپل، علی اخوتکا، خپل رونو ته، فیکیدو، نو دویبا، فیکیدو لک کیدا، نو دویبا ستا خلاف تدبیر جوړ کی، په تدبیر جوړولو سره. ان الشیطان، بشک شیطان، للانسان، د انسان د پاره، عدو مبین، دشمن ښکاره دی. وکذالک، او هم دغه رنګي، یجتبیک ربک، غرب کی تعالی را ربستا، ويعلمک، او ابخیتا تا، من تأویل الاحادیث، تعبیر بیانول د خبرو، یعنی تعبیر بیانول د خوب. ويتم نعمته، او پوره بکړي خپل نعمت، علیکا په تا باندې، وعلى آل یعقوب، او د آل د یعقوب باندې، کما اتمها، لکه سرنګي چې پوره کړو هغه، علی ابویکا، ستا په پلار نیکو، من قبل، مخکې د دینا، ابراهیم، چې ابراهیم علیه السلام دی، و اسحاق، او اسحاق علیه السلام دی. ان ربک، بشک ربستا، علیم حکیم، پوه دی او خاوند حکمت دی.